او دا په عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینه تر هر ځای پورې چیلنج دی، دا ګاز دا میدان. هغه ورته وایي ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په رمضان کې او نه بغیر رمضان د 11 رکعت نه زیات نه دي کړي. عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینه تر هر ځای پورې چیلنج دی، دا ګاز دا میدان. د حرمینو په تراو باندې ماته دلیل نیسی، هغه به ما سره په لیدین مني، ما سره به فاتحه مني، ما سره به امین بالجار مني. ولی تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دا شل دی خوښ دی په لیدین دی نه دی خوښ، دا شل دی خوښ دی امین دی نه دی خوښ، دا شل دی خوښ دی مغفور تلاسونه. دا ټول سره من خیر دا شل به فرض چې د عائشه رضی الله عنها نه چاته پوښتنه کوي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د شپې لمونځ څو رکعاته کوي؟ نو هغه ورته وایي ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په رمضان کې او نه بغیر رمضان د 11 رکعت نه زیات نه دي کړي. نو اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه غوره کوي خو هغه ټول نه ښه طریقه ده. خلک څه وایي عمر رضی الله عنه کړي، یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته عمر رضی الله عنه کړي دي. د عمر هغه غوښوي، د رسول الله هغه پریدي. او موږ وایو چې اسلام څه شته وایي چې د رسول الله ومنه د عمر ممنه. او دا په عمر باندې دروغ دي چې هغه شل کړي دي. عمر رضی الله عنه ټول عمر کې شل نه دي کړي. دا د دې ځینه تر هر ځای پورې چیلنج دی، دا ګاز دا میدان. خو بیا هم که چېرته پیدا سي تر اوسه خو د الله فضل د دلیل نشته دی چې عمر رضی الله عنه شل کړي دي. که چې کړي وي نو یو طرف ته رسول الله دی بل طرف ته عمر دی. رسول الله 11 کوي عمر شل کوي. ته چې مسلمان ته به اوس څه کوې؟ دغه عمر ما ته ویلي دي چې یو طرف ته رسول الله بل طرف ته صحابي، ته به د چا منې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. 11 رکعاته ته ولې وایي؟ دلته دا زده کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو وده شئ راپاڅئ، هغې کې ډېر ثواب دی د دې نه چې ماښام یې وکړئ. صحابه دوه قسمه وو. یو صحابه و چې د شپې راپاڅېدی شوله، هغو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د شپې اخرې کوئ. یو صحابه و چې د شپې نه شو راپاڅېدلی، ابو هریره رضی الله عنه به د ماسخوتن لمانځه وروسته کولې. ویل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې زه وده نه شم بغیر د وتر. نو دا خو د انسانانو دغه دی. اوس هم په رمضان کې بهتره دا ده چې وده شي بیا راپاڅي، دا افضل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والتي تنامون عنها افضل مما تقومون. دا چې کوم قیام ته کوي د دې نه چې وده شي بیا راپاڅي هغه ډېر بهتره ده. خو چونکې دلته مسلمانانو سره ټول قرآن نه دی یاد چې په تراویح کې قرآن ویل مقصد دی که نو ځکه قاري صاحب یې ورته ولاړ یې ورته پکاري نو چې دلته یې وکړي نو هغه قرآن تلاوت او قرآن سما هغه ورکې پوره کېږي. نو ټول کال هم د شپې په اخر کې کوه، رمضان کې د شپې اخر کې کوه، دا افضل دی. ټول کال کې د کال په سر د شپې په سر کې کوه، رمضان کې د شپې په سر کې کوه، دا جایز دی، دا صحیح دی. دې کې څه پابندي نشته. من کل لیل اوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عائشه رضی الله عنها هغه وایي چې من کل لیل اوتر رسول الله په ټوله شپه کې رسول الله کړي، د شپې په اوله کې هم کړي، د شپې په وسط کې هم کړي، د شپې په آخر کې هم کړي. فانتهى وتره الى السحر. خو آخر د ژوند کې چې نو په څه وخت کې کوله؟ آخر ژوند کې د شپې په آخر کې کوله. عمر رضی الله عنه چې کله صحابه راجمع کړل په تمیم داري ابی بن کعب باندې، نو بیا یې ورته وویل چې وده شئ راپاڅئ، هغه مو د دین افضل دي.